په مختلفو ولایاتو کې د دعوت ارشاد، جلب و جذب، امر بالمعروف او نهي عن المنکر د کمیسیون له لوري تربیوي سیمینارونه روان دي چې په دې لړ کې د هلمند ولایت په کچه باندې ټولو د دعوت ارشاد او جلب و جذب کمیسیون مسؤلینو، رئیسانو، مدیرانو او نورو اړوندو کارکوونکو ته یو 3 ورځنی سیمینار د هلمند په ولایت کې دایر سوی ده او نن د دغه سیمینار اختتامي پروګرام ده. نو په دې سلسله کې د افغانستان د اسلامي امارت د دعوت ارشاد او جلب و جذب کمیسیون رئیس محترم مولوي امیر خان متقي صاحب ته بلنه ورکوو چې د دې تربیوي سیمینار په مناسبت باندې خپله وینا قدرمنو حاضرینو ته ورواوروي. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين صدق الله العلي العظيم. د دې مجلس ترنو حاضرینو ګډونوالو د هلمند ولایت درنو مسؤلینو له هر څه نه وړاندې په هیواد کې د وروستیو فتوحاتو مبارکي تاسو ټولو ته وایو او تر هر چا زیاتې تاسې مستحق یاسته چې په دې لاره کې ډېر ستړي سوي یاسته، ډېرې قربانۍ ورکړي دي او ډېر زحمتونه هم ګاللي دي. الله تعالی د دغه فتوحات د ټول غمیزې د پای ته رسېدو او د اسلامي نظام د حاکمیت سبب وګرځي. په دوم قدم کې د دعوت و ارشاد مسؤلین خصوصا د هلمند ولایت د ولسوالیو مدیران، ولایتي مسؤلین او د دې حوزې او د دې حلقې مسؤلین او په مجموع کې د دعوت و ارشاد د ټولو مسؤلینو دپاره دا د مبارکۍ او د خوشحالۍ خبره ده چې الله تعالی د دښمن لوی لوی صفونه مات کړو، د دښمن ډلې ډلې د دښمن له صفه راوځي او لوی لوی سیمه فتح کیږي. دا یقیني یو ډېر لوی افتخار ده او دا یو ډېره لویه لاسته راوړنه ده. داسې د دعوت و ارشاد مسؤلین ولایت په ولایت، ولسوالۍ په ولسوالۍ، کلي په کلي دعوت هم کوي، امر بالمعروف او نهي عن المنکر هم کوي او د دښمن له صفه خطا ایستل سوي انسانان هم راباسي. دا واقعا یو دروند مسؤلیت ده او دا داسې یو کار ده چې د افغانستان په تاریخ کې به انشاءالله په زرینو کرښو لیکل کیږي. ورونو په دې سلسله کې چې دا سیمینار جوړ سوی ده او نن یې 3مه ورځ ده او پای ته رسیږي، یو څو مشخص موضوعات له تاسو سره شریکوم. اوله خبره دا ده ورونو چې تاسو مسؤلیت لرئ چې له دې ولس سره، له دې مسلمانانو سره، له دې دردمنو او ستمدیده انسانانو سره داسې یو چلند وکړو، داسې یو برخورد وکړو چې هم د دوی حق ادا کړی وي او هم خپل شرعي مسؤلیت ادا کړی. په دې سلسله کې د دعوت و ارشاد مسؤلین باید ډیر کوشش دا وکړي چې د موږ تاسو مسؤلین هغه دې ته متوجه کړو چې په دې ولس باندې ډیر زیات شفقت وکړي. دې ولس ډیر قرباني ورکړي دي، د جهاد هغه درون بار د ولس په اوږو، د مجاهد بستره، د مجاهد ډوډۍ، د مجاهد شپه، د مجاهد اکمال، د مجاهد خلاصه هر څه دی ولس ورته پوره کول. نو همدغه ولس ته چې د دې ولس په برکت باندې الله تعالی دومره یو لوی تحول راوست. ګورئ که چېرته په پردیو خلکو انقلابونه ګټل کېدای نو خو د کابل ادارې به دا جنګ ګټلی وای چې د دنیا 50 ملکونه له ټولو قطاعاتو سره مجهز لغه ټولې پرمختللې ټکنالوژي سره د دې شاته ولاړو. خو چونکې په پردو باندې جنګ نه کیږي او نه په هغو باندې میدان ګټل کیږي، دا خاوره د افغانانو ده، دا د مسلمانانو ده، دا د دې ولس ده. که په دې باندې قرباني کیږي، که په دې باندې ستړی کیږي، دا هر څه قرباني ورکوي
خدا وطن چاته نه پرېږدي له خپل دین نه تېرېږي نو ځکه باید په دې ولس باندې نور هم زیات شفقت وشي نور هم زیاته مهرباني ورسره وشي او د دوی هغه قربانیو ته د قدر په سترګه وکتل شي. دومره خبره ورونو ټول مسؤلین باید دې ته متوجه شي چې د افغانستان اسلامي امارت دا جهاد چې شروع ده د موږ تاسې مجاهدین هغوی دا جهاد د شخصي عقدې له مخې نه ده کړی موږ تاسې د انتقام جویي دپاره دا جهاد نه ده کړی دا جهاد هم د یو نظام د اقامې دپاره کړی ده دا جهاد هم د الله په مځکه د الله د قانون د نافذولو دپاره کړی ده نو له هیچا سره موږ شخصي دښمني نه لرو دا د موږ تاسې په هغه ډېرو د دې ولس په هغه ډېرو لوړو اسلامي اخلاق په دلالت کوي پرون مو ملګري کیسه راته کوله وایي په ولایت کې غونډه وه یو داسې پلار هم ناسو چې زوی یو قمندان ور شهید کړی و هغه قمندان هم په دغه مجلس کې تسلیم شوی و ناسو خو چونکې زوی د الله په لار کې د الله دپاره ور کړی و نو ځکه یې له هغه سړي د انتقام غوښتنه نه کوله نو موږ تاسې به کوشش وکړو چې د دښمن په صفوفو کې څومره انسانان ولاړ دي څومره خلک هلته تر اوسه پورې لا په خپل فکر باندې کلک دي باید دعوت ورکو باید راوی باسو د دښمن صفونه به هم مات سي دا د دوی کورونه به هم له بدنامۍ او له ذلت نه خلاص سي د آخرت له تاوان نه به هم خلاص سي د سبا ورځې له پیغور نه به هم خلاص سي چې په یو داسې لار کې مرګ راځي چې په هغه کې بیا سبا نه څوک جنازې ته ورځي نه څوک فاتحې ته ورځي نه څوک کورنۍ مور پلار ته مبارکي ورکوي نه د خیر دعا ورته کوي له دغه حالته باید دا خلک راوځي بله خبره دا د ورونو د دې وطن ماشومان د دې وطن تورسري د دې وطن سپینږیري هغو ته باید موږ تاسې د پلرونو د ورونو د اولادونو په سترګه وګورو او زنانو ته د خوندو په سترګه وګورو نو که موږ دغه ظالمان له دې ظلمه راوګرځوو نو هغه ماشومان به هم له تکلیفه خلاص شي کورنۍ به هم له جنجاله خلاص شي هغه د آینده پیغور به هم نوي نسل ته نه پاتې کېږي نو یقیني دا یو ډېر لوی مسؤلیت ده الله تعالی دې موږ تاسو ته توفیق راکړي چې د دښمن په راماتولو کې او په رایستلو کې زیاته نرمي وکړو او درېیمه خبره دا د ورونو چې ټول مجاهدین باید دې ته متوجه وکړو چې په اسلام کې وعده او عهد په دې باندې وفا کول دا یو ډېر دروند مسؤلیت ده وعده خلافي د منافق علامه ده نو کوم عسکر کوم د پولیس کوم اربکی کوم مامور که دا یوارې تسلیم شي او موږ تاسې وعده ورکوو چې تا سر په امن ده د تا مال په امن ده نو په هغه وعده باندې به کلکه وفا کوو که څوک ضرر ورته رسوي بیا د اسلامي امارت پالیسي دا ده چې هغه متجاوز هغه به بیا شرعي محکمې ته سپارل کیږي ځکه چې یو امارت کې چاته امن ورکو د مجاهدینو یو عسکر یو مجاهد چې چاته امن ورکي هغه امن د ټول لښکر امن بلل کیږي نو څه معنا چې د اسلامي امارت د قیادت په سطح باندې عفو اعلان شوي د خلکو ته امن ورکوي بیا هیڅوک حق نه لري چې هغوی ته ضرر ورسوي نو دې ته باید ملګري متوجه کړو چې په خپل عهد وفا وکړو او د دې خلکو ساتنه وکړو او وخت په وخت یې پوښتنه هم وکړو چې چا خو به تکلیف نه یې دررسولی تر څو موږ هغه لوی هدف ته ورسېږو چې اسلامي نظام ده هغه لوی هدف ته ورسېږو چې د فتنې له منځه وړل دي هغه لوی هدف ته ورسېږو چې د 43 کاله مبارزې جهاد قربانیو په نتیجه کې د الله په مځکه د الله دین حاکم سي څلورمه خبره دا د ورونو چې مجاهدینو ته مسؤلینو ته چونکې د دعوت و ارشاد ملګري الحمدلله علما دي شیوخ دي جهاندیده خلک دي ګشته خلک دي او سیمینارونه یې کړي دي په اصولو په مسایلو په هر څه خبر دي ټولو مجاهدینو ته باید دا پیغام ورسوو چې کوم ځایونه فتح کیږي که په هغو کې تاسیسات وي که تعمیرات وي که وسایل وي که موټر وي که اسلحې وي که ډېر جزي شی هم وي هغه د دې ملت سرمایه ده د هغه باید ساتنه وشي هیڅ چاته باید دا اجازه ورنکو ځکه دا خو جهاد ده چاته باید د چور اجازه ورنکړل شي چاته باید د
د امارتي تاسیساتو د نړولو اجازه ورنکړل سي، چاته باید د مال او هلته د اجناسو د چور اجازه ورنکړل سي. دا د ملت سرمایه ده. د افغانستان آینده اسلامي حکومت په همدې شانه باندې په پښو ولاړ وي. دا اسلحې، دا ټینکونه، دا توپونه، دا چې د افغانستان آینده اسلامي اردو جز وګرځي، بیا به دا اردو په سیمه کې برلاسي اردو وي. بیا به موږ چاته احتیاج نه یو، بیا به سوال نه کوو، بیا به د غریب ملت په سرمایه باندې نور څه خریداري نه کوو. نو ټولو مجاهدینو ته باید دا پیغام ورسیږي چې د تاسیساتو ساتنه وشي، او خصوصا په دې ولسوالیو کې، په دې ولایاتو کې اسناد پراته دي، د خلکو د جایدادونو اسناد دي، د کورونو اسناد دي، د دکانونو اسناد دي، او همدارنګه نور د رازونو او اسناد چې هغه آینده اسلامي حکومت ته هم په درد خوري او د ولس لپاره هم په ښه ورځي. نو باید ټول مجاهدین دې ته متوجه کړو چې د استادو خاصه ساتنه وکړي. او پنځمه خبره دا ده ورونو، کومې سیمې چې نوې فتح کېږي هلته دښمن 20 کاله تبلیغات کړي دي، هلته دغه مجاهدین، دغه ولس، دغه قهرمانان، دغه مسؤلین دا یې پردي معرفي کړي دي. نو هغو سیمو ته باید د دعوت و ارشاد مسؤلین او له نورو علما کرامو نه هم دا هیله ده او له سپین ږیرو نه چې هغو سیمو ته ورسي، له ولس سره جرګې وکړي، مرکې ورسره وکړي، ناستې ورسره وکړي، د هغوی ذهنسازي وکړي، هغوی ته د حق خبره ورسوي، هغوی ته امارت معرفي کړي، د هغوی له ذهنونو نه هغه تشویشونه لرې کړي چې هغه دښمن پکې کرلی دي. دښمن دلته د نفاق تخم کرلی، د تعصب تخم یې کرلی، د صمت او د قوم د بدبویي تخم یې کرلی ده. نو د دې ټولو د تنویر دپاره، د دې ټولو د اصلاح دپاره باید د علما، د دعوت ارشاد مسؤلین کور په کور، کلي په کلي، ولسوالۍ په ولسوالۍ وګرځي او د دې ولس د یووالي دپاره، د دې ولس د انسجام کولو دپاره او د آینده اسلامي نظام او اسلامي امارت سره د ټینګو اړیکو جوړولو دپاره باید ډېر زیاته خواري وخیږي. نو دې ټکي ته هم د ملګرو باید ډېر پام او ډېر ورته متوجه وي. بله خبره دا ده ورونو، تاسې به خبر یاسته اسلامي امارت الحمدلله مشران اصولو ته پایبند خلک دي او وعدو ته پابند خلک دي او چې له چا سره خبره وکړي، وعده وکړي، په هغه باندې وفا کوي. له امریکایانو سره 18 میاشتې مذاکرات وسو. له 18 میاشتې مذاکراتو وروسته له هغوی سره توافقنامه امضا شوه. په توافقنامه کې د دواړو طرفونو مسؤلیتونه ذکر شو. د مقابل لوري په مسؤلیتونو کې دا خبره راغلی وه چې دوی به نه ډرون کوي، نه به بمبار کوي، نه به چاپا اچوي، نه به اوږد واټنه توغندۍ کاروي، دا به هیڅ هم نه کوي، او نه به له خپلو بارکونو، له خپلو فرقو نه د باندې، له خپلو نظامي مراکزو نه د باندې عملیات باسي. تاسې ولیدل چې هم د مذاکراتو په جریان کې او هم په دې 14 میاشتې کې د خلکو مسلسلې سرغړونې وکړې. بیا ورونو په توافقنامه کې هیڅ چېرته داسې نه ولیکل شوي چې اسلامي امارت په ولسوالۍ جنګ نه کوي، حمله نه کوي، یا به په ولایت نه کوي، یا به په یو بل نظامي مرکز نه کوي. خو په 14 میاشتې کې اسلامي امارت تاسې شاهدانه سیوه ولسوالۍ هم نه ده نیولې. سره د دې توافقنامه کې دا نه دی ذکر شوي. د دې په خاطر چې دا توافقنامه نتیجې ته ورسیږي او د افغانستان د مسلې حل سوله ییزې لارې نه رامنځته شي. په 14 میاشتې کې به بیا هم دوی نارې وایلې چې د جنګ شدت ته او دا شدت ته امارت ورکوي. دوی ورته تاوتریخوالی وایي چې تاوتریخوالی زیات شوی ده. حالانکې نه په کوم لوی ښار حمله شوې ده، نه کومه ولسوالۍ فتحه شوې ده، خو د هغه باوجود هم دوی په خپلو وعدو مفا نه وکړه او تبلیغات یې هم زیات وکړو. حتی مسیرانو یې د کابل د ادارې د طالبانو د مجاهدینو د اعدام غوښتنه وکړه، د تورو لستو د غزولو غوښتنه یې وکړه. دا یوه خبره. له هغه وروسته دا فیصله شوې وه چې کله بین الافغاني مذاکرات شروع شي نو په 3 میاشتې کې به ټول بندیان چې څومره پاتې دي دا به ټول خلاصېږي او تور لستونه به ختمیږي. د مجاهدینو نومونه چې په تور لست کې دي دا به له تور لسته وځي. هغه 3 میاشتې هم تېرې شوې، 6 هم تېرې شوې، 8 تېرې شوې، 9 تېرې شوې، تر ننه پورې بیا یو بندي نه ده خلاص کړی.
تر ننه پورې د یوه مجاهد د یوه مشر د یوه مسؤل نوم له تور لیسته نه دی ایستلی او آخري خبره لا دا د 14 میاشتو په پوره کېدو سره به د مۍ په میاشت کې خپله ټوله مداخله پای ته رسوله ګورې دی په خپل سر باندې هغه د خپلو قوتونو د پاتې کېدو وخت وغځاوه دا یې پسې بله خلاف ورزي ده نو چې نه بندیان خلاصوي نه تور لیست ختموي نه په خپل وخت موږ له خاورې وځي نه بمبار بندوي نه چاپې بندوي نه په دې ولس نور رحم کوي نو ښه خبره دا ده چې په هره ورځ ورکوم په هره ورځ وربند باندې دا مسله نه حل کېږي باید ور ختم رامنځته سي او دغه د ستاسې وینئ اوس هغه د پلسهاوو ولسوالۍ فتح شوې په هغوی کې الحمدلله جنگ ختم سو ور ختم سو بدبختي ختم شوې ولس د آرام ساه واخیستله مؤمنان مسلمانان خوشحاله دي او ولس سره ګډ سو دغه خلکو تشویشونه چې د امارت په خلاف یې لرل هغه راپسو نو هغه د سلسله الحمدلله په مخ روانه ده په ډلو ډلو عسکر په سلهاوو په زرهاوو تسلیمیږي او امارت د وعدې سره سم په ډېر اکرام او په ډېر عزت سره خپلو کورو ته رخصتوي دا هم د موږ تاسو د حقانیت نښه ده چې هغه عسکر چې 20 کاله د روزلي دي 20 کاله تربیه ورکړې ده خارجي هیوادو کې تربیه کړې دي په داخل کې تربیه کړې دي د دنیا هغه پرمختللو نظامي جنرالانو درس ورکړی ده او په میلیونونو نه بلکې په میلیاردونو ډالر ورباندې مصرف کړي دي هغه نن په ډلو ډلو تسلیمیږي دا د موږ د حقانیت نښه ده دا د موږ د افغانیت نښه ده دا د موږ د صداقت نښه ده مجاهد او طالب چې نه تنخواه لري نه امتیازات لري نه یو د آرام د شپې ځای نه لارو الحمدلله تر پایه مو ونه اورېدل چې 10 کسه تسلیم سوي دغسې به پټکي ور وتړل وایي دا طالبان تسلیم سوي دي نو دا د موږ تاسې د حقانیت نښه ده چې الله تعالی تر اوسه داسې راساتلي یو او نن نتیجه دا ده چې دوی غدر کړی ده د غدر نه وروسته هغه د ډلې ډلې خلک هم تسلیمیږي او امارت هم الحمدلله په مخ روان ده او بله خبره دا ده ورونو چې د دې ټولو باوجود د دې سره سره چې اسلامي امارت پرمختګونه لري فتوحات لري بیا هم موږ دنیا ته دا اعلان کوو امریکا ته هم وایو اروپا ته هم وایو ناټو ته هم وایو ګاونډیانو ته هم وایو د سیمې هیوادو ته هم وایو چې موږ له تاسو ټولو سره دوه اړخیزې اړیکې غواړو هر څوک چې راځي افغانستان ته د راشي خو په نظامي یونیفورم کې دې نه راځي وسله په لاس دې نه راځي د خاورې ته د بې ویزې او بې پاسپورټه نه راځي که د تجارت لپاره راځي را دي سي که ډیپلوماتیک اړیکې را سره پالي ټولو سره یې پالو ځکه یو مملکت یو د دنیا یوه برخه یو ملت یو دا هر څه کوو خو د زور خبره افغانان نه مني او وروستۍ خبره دا کوو ورونو په دنیاوالو هم دا غږ کوو او په داخلي ملګرو هم دا غږ کوو چې له 43 کاله تجربو وروسته دي په دې ملک کې نوې ملیشیا نه جوړوي په دې ملک کې د خلکیانو په رقم قومي کنډکونه نه جوړوي په دې ملک کې د ملیشیا نه تنظیموي دا ملت په یو نوي ناورین نه اخته کوي او دا د زړه په غوږونو واوري چې کله د تا شاته 50 ملکونه ولاړو د ټولو دنیا فوجونو قطاعات او ټکنالوژي در سره وه د ډالرو باران در باندې ورېدو چې هلته د میدان نه وګاټو اوس یې په یو 50 سپېرو توپکیانو باندې نسې ګټلی اوس دا خپل ښارونه مه ورانوئ اوس دا خپلې سیمې مه ورانوئ اوس دا جنګ باندې په دې اور باندې نوي تیل مه پاشي عجبه ښه د ارامۍ خواته خبره روانه ده او په دې باندې د ټول ولس ټول مخالفین او دوستان دا واوري چې دا اسلامي امارت دا د یو خاص طبقې نوم نه ده دا د یو خاص ډلې نوم نه ده دا یو خاص تنظیم او ګوند نه ده دا د ټولو افغانانو ګډ کور ده دا د ټولو افغانانو مشترک کور ده دې کې هر څوک باید داسې ژوند وکړي لکه په خپل کور کیسې کوي او الحمدلله نن تاسې وینئ هغه وخت لري د 20 کاله او 25 کاله مخته به له کندهار او له هلمنده تشکیلات روانو مزار ته او جوزجان ته کندوز ته نه نن په هر کلي کې په هر قوم کې په هر ولایت کې په سلهاو په زرهاو مجاهدین دي هغه سیمې فتح کوي او هلته امنیت ټینګوي او هلته خلکو ته سهولتونه برابروي او بله دا ده چې نن الحمدلله په اسلامي امارت کې دومره مضبوطیا راغلې ده
چې چېرته یو ښار ونیسي یوه سیمه ونیسي هلته مسلسل ادارې ورسره فعاله وي. موږ تاسې الحمدلله په تېر انقلاب کې دا نظام پوخ سو، دا تجربې پخې سوې او د هغو له مخې الحمدلله په دومره تدبیر سره په مخ روان وي. تاسې اندازه ولګوئ 20 کاله چې څوک سره جنګېدلي وي او بیا په سلهاو په زرهاو نفر تسلیمیږي او هر یو خپل کور ته ځي او په خپل کور کې بیا بېغم او آرام ژوند کوي. چېرته به م نه یې اورېدلي چې په فلاني ځای کې یو عسکر چا مړ کړو یا یې وویست یا یې بندي کړو یا یې انتقام ځینې واخیست. ولې؟ دا د موږ مجاهدین چې دي دا د نظریې خلک دي، دا د عقیدې خلک دي. او اسلامي امارت د اسلامي امارت قیادت دا خلکو په زړونو منلی ده، دا د زړه له کومې منلی ده. نو چې امارت هر امر وکړي هر هدایت وکړي وایي دا د اعلی قدر امیر المؤمنین شیخ هبت الله اخندزاده صاحب حفظه الله هدایت ته بس موږ په سر سترګو منو. نو داسې ملت هم الحمدلله متحد ده، که پښتانه دي که تاجک دي که ازبک دي که ترکمن دي که بلوچان دي که پشیان دي که نورستانیان دي که ګوجر دي که نور مختلف قومونه په دې هیواد کې ژوند کوي، که ایماق دي که بیګ دي که هر څوک دي هغه الحمدلله ټول په اسلامي امارت کې تنظیم شوي دي. نو دا څو مختصرې خبرې وې ورونو. الله تعالی دې موږ تاسو ټولو ته توفیق راکړي چې دغسې غونډې دغسې تربیتي سیمینارونه دغسې د ملګرو د تربیت لپاره ښه پروګرامونه دا نور هم پراخ کړو. دا ډېره د خوشحالۍ خبره ده چې وخت به په هلمند کې 2 کسه علما 2 طالبان 2 مجاهدین 2 سپین ږیري نه سوی سره یو ځای کېدلی. نن په هغه هلمند کې 3 ورځنی سیمینار جریان لري، ډېر انسانان سره جمع وي او خپل اصول سره بیانوي، خپل طرح سره جوړوي، راتلونکي افغانستان په جوړښت باندې خبرې کوي او ښه په ډاډمنه فضا کې هم ناست دي. نو الله تعالی دې موږ تاسې دغه نعمتونه نور هم راته زیات کړي. الله تعالی هم دې نور فتوحات او نور کامیابۍ هم نصیب کړي او الله تعالی دې ولس ته هم ډېر اجرونه ورکړي چې د مجاهدینو خدمت یې کړی او الله تعالی دې موږ تاسې د پاته بندیان هم را خلاص کړي. خدای تعالی هم نور له مشکلاتو وساتي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.